دا پښتو که پښتو دې ته وایي نو داسې پښتو باندې خو زه بوټان پاک کوم مرګ یو سړي وکړو بیا لاړ پټ شو ته د هغه ورور وژنه صلح په څه وشوه بدماش دی وبرېدې تاوال را تاوال لاړه پکې خور غریبه یو سړی راولګېدو د یوې قبیلې د یو خاندان او په نورو کسانو باندې حمله وکړه ډزې پې وکړې کسې ترې مړ کړو هر څه یې چې وکړو دا کم سړی چې راپاڅېدلی او حمله چې وکړه د ده څه وزن نشتی وزن معنی څه شو مقام یې نشتی خو دا کار یې وکړو نو دوی به یې چل کوي چل بیا دا کوي چې دی به نه وجنو څوک به وجنو څنګه د سر کس به ترې وجنو داسې کس د دغه خاندان نه مړ کوي چې د هغه څه مقام وي دا سړی سره مړ کوئ دې سره رانیسئ دا اوس ګوره ګناه هغه کړې ده او راونیسه بل ښه د پښتنو کیسې راته کو یو کس راولګېدو بل کس یې مړ کړو او بیا یې لړ پناه شو وتښتېد پټ شو دوی اوس بدل د چا نه واخلي بل خپلوانو کې بوله څوک مړ کړي سپین ږیری پلار بوله مړ کړي یا یې ورور بوله مړ کړي چې هغه په دې کار کې رسره ونه یا بوله زوی مړ کړي یا بوله تره مړ کړي دا کوم ځای عقل دی شریعت خو خلاف دی خو زم د عقل او د انسانیت هم خلاف دی د انسانیت هم خلاف دی دا پښتو که پښتو دې ته وایي نو داسې پښتو باندې خو زه بوټان پاک کوم چې ته به یې زور د هغه سړي نه وباسي چې هغه بري دی هغه په دې کې څه کار نشتی د هغه نه زور وباسي مرګ یو سړي وکړو بیا لاړ پټ شو ته د هغه ورور وژنه پلار یې وژنه د هغه زوی وژنه دا شتي منګي که نشتي ځان هم غلی کړی لکه چې نشتي دا خو د پښتنو غټه مسله ده او بیا واوره دا د پښتنو ده یو راولګېدو بل یې مړ کړو یو کس راولګېدو بل یې مړ کړو جرګه کېناسته وایي جي صلح کوو څه کوو صلح په څه وشوه په سوره بدماش دی وبرېدې تاوال را تاوال لاړه پکې خور غریبه هغه ونیوې شوه د کلاشنکوف یې کته کولې او بره کولې او اوس یې غیرت دغه حال دی چې یو غریبه کمزوري جنۍ یې راواغسته او ویلی ورکړه لکه چې دومره غیرتي او دومره هوا په تا کې وه اوس ورته مخامخ شوی دا زه ولاړم چې څه کوئ ویې کوي ته دغه کمزوري سله ورکوې بدماشي ته کوه او بیا به یې وروسته بوجه ویوړي یا چې په سوره کې ورکړي ته اوس څه خیال چې هغوی ورسره بیا د انسانیت معامله کوي دا خو دې په سوره کې راوستې ده وایي د دې نه زور وباسئ د یو زنانه دا ورکړي حکومت ته اپیل کړی او شکایت یې کړی حکومت ته چې زه دغه شان په سوره کې ورکړی شوی یم او هغه کم کور کې چې ورکړی یم نو هغوی د هغوی د کور روزه 9 و 8 نارینه ما سره زیناګانې کوي او بل ځوان به بیا هم برید ته وایي راته وایي چې ما څه چل کړی ما خو سړی وژلی وایي تا سړی ووژه اوس پکې لاړه خوره سړی دې مړ کړو لاړه پکې لور سړی دې مړ کړو لاړه پکې غریبه تورسري کمزوري دا د کوم ځای غیرت شو مړه دا پښتو ده پښتو دې ته وایي دا د کوم ځای پښتو ده چې بدماشي به زه کوم او بیا به وروسته بوج څوک اوچتوي زنانه به اوچتوي یو کمزوري تورسري به اوچتوي دا د کوم ځای پښتو شو او دا پښتو دا غیرت دی داسې ځینې د بېغیرتوب یم الله دې موږ د دې بېغیرتوب نه لرې ساتي نو دا کار جاهلیت والو کې و چې غلطي به یو کس وکړه او رانیو به بل کس به راونیو شریعت دې نه منع وکړه نه
چې چا ګناه کړې ده د هغه نه به بدله اخیستی کېږي. فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. چا چې زیاتې کړې زیاتې الله وي د هغه سره به کېږي، بل به نه رانیول کېږي.